کومه ښځه چې دا اراده لري چې کور دې زما دپاره د جنت نمونه جوړه شي، زه پکې د بادشاهۍ په شان زندګي تېروم، خوشحاله یم پکې. باید ښځو له پکار را چې دا 8 عادات په خپل ځان کې راولي. نو که ستاسو کور ستاسو دپاره د جنت یو نمونه جوړه نه شوله، ستاسو په کور کې د خوشحالۍ انقلاب را نه لري، نو بیا راشئ زما نوم بدل کړئ. مدد دا چې خپل خاوند بهترین دوست جوړ کړه. مطلب هغه بار ته تللی دی، کور ته راځي، نو ښه دروند استقبال یې وکړه. د کور نه وځي ښه په خوشحالۍ سره رخصت کړه، مزدورۍ د اړۍ له دپاره دی چې خپله مزدوري او د اړۍ ښه په خوشحالۍ سره کوي. داسې نه چې د کور نه وځي ته ورته داسې خبرې وکړي چې د هغې د وجې نه هغه په ټینشن کې وي، بیا به له کاروبار خوند نه ورکوي، نو هغه به هم په ترقۍ نه ځي، ته به هم په ترقۍ نه ځي. نو اولنی عادت دا چې خپل خاوند بهترین دوست جوړ کړئ. دویم قسم عادت دا چې خپل خاوند د خپل مور او پلان را جدا کېدو کوشش مه کوه. مطلب دا دی چې خپل خاوند د خپل خواښې او سخر نه مه جدا کوه، ځکه چې تا خپل خاوند د خواښې او سخر نه جدا کړو نو دواګانې به ورته څوک کوي؟ دواګانو په ذریعې سره انسان د ځمکې نه اسمان ته رسیږي. نو دا دویم عادت په خپل ځان کې راولئ چې خپل خاوند د خپل مور او پلار نه د جدا کېدلو کوشش مه کوئ، به انشاءالله خپلو مزو ته ګورئ. قسم عادت دا چې د خپل خاوند ګټه خپل نصیب وګڼه. داسې نه چې ستا خاوند غریب دی، نوکر نه دی، مزدور دی، او ته داسې وایې چې پلانې کس په اکسیلای کې ګرځي، هغه غټ نوکر دی، زما خاوند کمزوری دی. نه، دا د خپل خاوند کمزوري مه ګڼه، بلکې دا خپل نصیب وګڼه چې د الله تعالی به زما په نصیب کې دا لیکلي، په دې باندې صبر کوه، ځکه چې صبر کې په صبر باندې جنت میلاویږي. څلورم قسم عادت دا چې د خپل مور او پلار کور ته د تلو دپاره یو وخت مقرر کړه. داسې نه چې سهار دې هم په سر باندې بورقه راچیلي د پلار کره روانی، ماښام دې هم په سر باندې بورقه راچیلي وي د پلار کره روانی، په دې سره ستا عزت هم خرابېږي، د خاوند عزت هم خرابېږي، او ستا د بچو چې کوم مستقبل دی، تعلیم دی، د قرآن سبق ویل دی، د سکول سبق ویل دی، په هغې باندې هم ډېر اثر پرې وځي. نو مهرباني کوئ که تاسو وایئ چې د مزو ژوند الله تعالی زما نصیب کړي، مستقبل مو روښانه وي، باید پکار ده چې تاسو د خپل مور او پلار کور ته د تلو لپاره یو وخت مقرر کړئ، بار بار د خپل مور او پلار کور ته مه ځئ. دا چې خپل طبیعت د خپل خاوند د طبیعت مطابق جوړ کړئ. مطلب د هغه چې څنګه د زړه خواهشات دي، څه خوښه وي، هغه ته هم خپله خوښه جوړه کړه. داسې نه چې هغه په ښی طرف روان دی، ته په ګس طرف روان دی. مطلب د هغه چې د زړه څومره خواهشات دي، هغه چې د زړه یې څه غواړي، نو هغه شان پکار ده چې ته هم خپل طبیعت جوړ کړئ، انشاءالله بیا خپلو مزو ته ګورئ. شپږم قسم عادت دا چې د خپل کور وړې وړې خبرې خپل مور او پلار ته مه کوئ چې خواښې راته داسې خبر وکړه، سخه راته داسې خبر وکړه، خونه باندې دا ظلم وکړو، پلانې ظلم وکړو. دا خبرې چېرته هم مه کوئ، ځکه چې ته په کور کې داسې خبر وکړي چې په پلانې کور کې ما باندې ظلم کېږي، نو بیا به ستا را مور او پلار او خویندې ورونه راپاسي، ستا انتقام به تې اخلي، بدله به تې اخلي. نو مطلب دا د دوه خاندانونو په منځ کې به ستا د وجې نه جنګ جګړه پیدا شي، او چې په کم کورونو کې جنګ جګړې وي هلته چېرته هم سکون او خوشحالي نه وي، او چې په کم کور کې جنګ جګړې نه وي هلته کې د خوشحالۍ فضاګانې الله تعالی قایموي. نو مهرباني کوئ د خپل کور وړې وړې خبرې مور او پلار ته مه کوئ، که بیا خپلو مزو ته ګورئ، انشاءالله چې ستاسو په کور کې به د خوشحالۍ فضا قایمي. اووم قسم عادت دا چې خپل ځان د بل سره مه حسابوه، چې بل چاته ګورې بل ښځه د هغې خاوند ښایسته دی، ته وایې چې زما خاوند خو بدرنګه دی. نه، بالکل داسې نه دی کول پکار. که ستا خاوند ښایسته وي نو په دې باندې د الله تعالی شکر وباسه، جنت ته به داخل شي. که ستا خاوند بدرنګه دی یا غریب دی، مالداره نه دی، او ته په دې باندې صبر وکړې، نو الله تعالی تاسو ته دا خوشخبري درکړې ده، وبشر الصابرین، خوشخبري د خلکو لپاره چې صبر کوي، نو په صبر باندې جنت میلاویږي. مطلب ستا چې په نصیب کې څه وي، مالداري وي، غریبي وي، نو هر حال کې د الله تعالی شکر وباسه، د صبر نه کار اخله. نو دا عادت په خپل ځان کې راولئ، انشاءالله که ستاسو دا کور ستاسو دپاره د جنت نمونه جوړه نه شوله، او نن نه پس تاسو په کور کې څه خفګان رالی، نو بیا ما ته رینګ وکړئ چې مولانا صاحب تاسو کومې خبرې ښودلې په هغې باندې موږ عمل کړی دی، لیکن زموږ کور زموږ دپاره جنت نمونه نه ده جوړه شوي، بیا به د هغې جواب انشاءالله زه در کومه. دواګانې کوئ، دواګانې به کوو. د بلې ویډیو پورې زیات راکوئ. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.